أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين نغواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه دا خبره ان ينزل علیکم چې نازل کړي شي په تاسو باندې من خیرین سخیر یعنی صافه کلمه یا وحی من الله من ربکم د طرفه در تاسو نه والله او الله پاک یختص خاص کوي برحمته پر رحمت خپل سره من هغه چا لرا یشاء او چې خوښ شي والله او الله پاک ذو الفضل خاوند د فضل العظیم لوی دی یعنی الله پاک خاوند د فضل لوی دی. نو په دې آیت کې زور نه ده د يهوديانو په عناد باندې او د مخکې حکم د پاره الله پاک دو وجه ذکر کوي. اوله خبره خدا ده چې يهوديان دا حسد کوي بغض کوي ستاسو سره یعنی د مسلمانانو سره او دویمه وجه دا چې خاص رحمت د الله رب العالمین چې هغه وحی ده پیغمبري ده هغه بني اسماعیل ته منتقله شو په نبی رسول الله باندې نازله شو. نو دا خبره په يهوديانو باندې نه زیږي من خیرین یعنی د خیر نه مراد هغه انعام دی وحی ده او کوم د حق علم چې الله ورکړی دی هغه دی یا پاکه کلمه چې د یعنی راعنا په ځای باندې د انظرنا لفظ دی دا داونه نه برداشت کیږي دا د ادب خبرې داونه نه برداشت کیږي. د دې وجې نه مسلمانانو ته دا حکم دی چې د هغو د حسد د وجې نه او په تاسو د الله د رحمت د نسود کېدو د وجې نه د هغو خبرې ورمنئ د هغو مشابهت مه اختیاروئ. او نن مسلمانان په قدم قدم باندې د یهود او نصاراو په لارې روان دي خصوصا زمونږ حکمرانان الله لري د هغو د مشابهت نه مونږ بچو ساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.